زیاد کردار تا خود رو هستی ہوده تاغونا یوا دا حسین که در من خور شریکت الحسین دی سپارونی شهادت ریزوا یو کردار دا حسین وڑا نیازمند لور دی اور یو کردار د مولا حسین د شیرخوار فرزند شاهزاده علی اصغر جان دی امام سجاد کله چې مدینې ته کربلا نه واپس شو نو ډېر بشاړېدو یو کاس ورته راغلو مولا وشه ژړا یوه ورځ وي دوې ورځې وي درې ورځې وي هفته وي میاشت وي نو مولا عمر وشول شپه ورځې د تا سترګو نه اوښي نه قرارېږي شپه ورځې ژړا کوي مولا نو شهادت خو د تاسو میراث دی شهادت خو سعادت دی مولا شهادت ته باید ډېره ژړا ویلې کوي یعنې څه امام سجاد ورته سترګې آس کوي که ای سایل انصاف ته ونه کړلو په یعقوب پیغمبر ډېر زامن وو یو زوی شهید نه و شوی خالي سترګو نه یې پناه و ټوله ورپسې یعقوب پیغمبر وژړېدو چې د سترګو نظیر یې ختم شو او ای سایل تا ته پته کربلا کې یوسف ناښکلي اتلس ځوانانو جنازې مې لیدلې دي خو بیا ورته امام سجاد یې څه خو زه د دوی شهداو دپاره نه ژاړم ښایسته اکبر دپاره د نه ژاړم مولوي علمدار دپاره د نه ژاړم زه د بابا حسین دپاره هم نه ژاړم نو تپوس وکړو مولا بیا د چا دپاره ژاړي ورته مولا شام ته مخ تو په بدلو لاسو میا ونیولله الشام 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 شام راکړه شام دپاره ژړا کوم تپوس وشو مولا نو شام کې هغه کوم تکلیفونه یې څه غوجنه ته ژاړي یې څه مولا د ورته چې شام کې متحر یو ځای کې تکلیف میلاو شوی خو یو ځایونه داسې دي چې شام کې ما ته ډېر تکلیف رسولی دی مولا هغه کوم ځایونه دي مولا د ورته چې ټولو کې زیات تکلیف ما ته هغه ځای کې ورسېدلو چې کله د شرابي دربار و د علي لوڼې ورکې ولاړې دا معمولي خبره نه وه د علي لوڼې چې موږ سترګې نه وي لیدلي نن د شرابي دربار کې ولاړې دي هېڅ ظالم نه تپوس وشو ظالمه دغه چوک دی یزید نه تپوس وشو دا چوک دی چې کوم د شهیدان کړي دي ګلدستې مخ ته یخي دي آل و عیال د تا دربار کې ولاړ دی یې څه هغه ظالم د ورته یزید د ورته چې دا باغیانو ما په خلاف بغاوت کړی او توره یې راوچاته کړې وه ازادارو دې جملې ته به ښه غور وکړو بیا به فریاد درله غواړم یې چې یو کس دربار کې ولاړ دی او دې چې یزید دوی تا په خلاف توره راوچاته کړې وه څه توره یې راوچاته کړې وه یې چې یو ورته ګلدستو ته راغلو د شپې په میاشت کې ګلدسته یې رااخیستله ظالمه دا خو د توره راوچاتونه نه وه الله